افغان امنیتي ځواکونو د غلو هغه باڼ نیولی چې له شتمنو او له بهر هیوادونو څخه راتلونکو مسافرو څخه به یې پیسې په زور اخیستلې. د غلو به د کابل له هوایي ډګر څخه مسافر تعقیبول او وروسته به یې د کابل ښار په یوه ګوښه سیمه کې درول. د تلاشي وروسته به یې قیمتي توکي او پیسې ورڅخه اخیستلې. امنیتي ځواکونه وایي د غلو د دې ډلې څخه یې 2 تنه ژوندي نیولي او یو یې د امنیتي ځواکونو سره په نښته کې وژل شوی دی. یا د واقعه چې د ملګرو لخوا نه کشف شوه د زی پلازا ساحه کې، الحمدلله په دې قضیه کې 2 نفره ژوندي نیول شوي دي او 1 نفر هم له منځه تللی دی او د موږ هم یو ډېر قدر وړ او ډېر دروند مجاهد هم زخمي دی. هغه مظنونین چې د امنیتي ځواکونو له لوري نیول شوي دي د بهر هیوادونو څخه د راتلونکو مسافر څخه د پیسو او قیمتي توکو د اخیستو په تړاو داسې وایي: ما در ایران بودم، از ایران آمدم که غلام دستگیر سر خوردم. غلام دستگیر همی کار دزدی را میکرد. این مرا گفت بیا همی کار را بکنیم، یعنی تو میره مثلا موترها از میدان میبرای، میره میاره این تو مخابره میگیره، یعنی تو میکنه میره میاره در پشتشان در جایی که مثلا یک جای فرصتی بود قیدش میکنه. همینجا می استاد کرده بودیم یک موتر همین $9700 داشت گرفته بودیم، 15 روز بعد یا 20 روز بعد یا همین یک 3-4 کار ما کردیم بودیم، 5 کار دیگه ما کردشان. در سی اول یک نفر دم راه تیر می شده پیاده رو، اونمو را در لب سرک بودیگه، در بغلش استاد کردیم. مرا گفت استاد کردیم. یک خلطه بود دستش، اونمو خلطه را از پیشش چور کرد دیگه. خلطه باز طلا بود، امو تو مرا گفت حرکت کو برو دیگه. حرکت کردیم رفتیم دیگه. طلا را بیادرش تلبیس، بیادرش داد گیره ببر بفروش. بیادرش برد فروخت، آورد $9000 مرا داد. نوموړي غلو به ځانونه د امارت مجاهدین معرفي کول او مسافرو ته به یې ویله چې تاسو له چک پاینټ څخه تیر شوي او په تاسو باندې زموږ شک دی. که می آمد پشتش می رفتیم مثلا در جای کی را گوشه میکردیم، مثلا شیشه مخابره رو میکشیم گوشه که کار لر انتظار تو مثلا مشکوک هستی استاد میکرد میقمیدید. همین مشکوک هستی بکس تو بیاره تلاشی میکنیم، تلاشی میکردیم مثلا یک چیز می میگرفتیم نمیداشت. یو شمېر هیوادوال چې له بهر هیوادونو څخه راغلي او یا د غلو ورڅخه قیمتي توکي او پیسې اخیستې د قضیې په تړاو داسې وایي: تپلي محمد خان ته نارسېده دوی ودرولو چې موږ امنیتي کسان یو دلته ودرېږئ. دوی مخابره راته هغه کړه چې مخته سئ. تصویر درولو چې موږ ته د دغه غوښتنه وکړه، تلاشي غوښتنه وکړه. تلاشي غوښتنه چې موږ نه وکړه، د ما سره د یو جیب کې $6000 وو، مخې جیب کې $300 وو تقریبا. $1 یې مرنه واخیسته، دینارونه یې مرنه واخیسته، سره د اسنادو د کویټ دا ټول درنه واخیسته. چې بټوی وښکه چې بټوی داسې خلاصه کړه، دا د کویټ اسناد وو او 900 هغه افغانۍ وې، دا یې راکړې چې دا زنجیر یې خلاص کړې، $1 یې ولیده او موټر ته یې پښه ورکړه. زموږ دغه هیوادوال چې یا د غلو ورڅخه پیسې اخیستې او په کومه بهانه د دې غلو له لوري درول شوي دي د پیښې په تړاو داسې وایي: دیدیم دو وقت برادر بکوه و پیسه برادر دامادم برادر طرف از سیل میکنه. تا در پشت موتر رسیدیم برای که موتر بدر کرده. کله چې مسعود چارایی ته راورسېدله ما مخکې شاته یو دغه کورلا د تور رنګ کورلا موږ پسې ودرېدله، غږ یې وکړو چې تاسې څنګ ته ودرېږئ. نو کله چې زه موږ ورور مې موټر ودرو، نو ورور ته مې ویلې چې ته راکښته سه، تا باندې موږ شک وو تاسې سره پوډر دي او دا دي او دا شیان دي. نو کله چې ورور مې ورکښته سو، هغه ورسره خبرې زیاتې کړلې، زه ورکوڅم. زه چې ورکوڅم ما نه یې تلاشي واخیستله چې $9200 په جیب کې مې. نو هغه یې دا ډریور ته ور واچول او موټر یې وتښتاوه. د موږ موټر کیلي هم ځان سره وړې وه. امنیتي ځواکونه وایي د غلو په ګڼ شمېر نورو غلاګانو کې هم لاس درلودی. خو نورې غلاګانې هم کړي، ځکه دا د 11 اوزي سره د 1 کیلو طلا غلا پیښه دوی لري. دوی داسې واړه غلا نه کوله، د غټې غلاګانې کولې، البته سازمان یافته وې ټولې. ځکه د دغه یو کس چې موږ بل نیولی دی غلام اکبر په نوم باندې، د ده پلار د جمهوریت په وخت کې د 15 اوزو او د 1 ولسوالۍ جنایي امیر تیر شوی دی. نیول شوي غله څه ډول د امنیتي ځواکونو له لوري تعقیب او بیا د قانون منګولو ته وسپارل شول په تړاو یاد غله داسې وایي: پیش از همی که ایران برم یک دزدی دیگر اکادمی حبیب غلام اکبر کرده بودیم، در سایه حوزه 11 طلا بود گرفته بودیمش که بعد از او طلا رو فروختیم و رفتیم ایران. همین موتر مثلا که قید نکردیم گوشه که تا سر کار لریم، تو مثلا تو ناجای شهیده چه شهیده گوشه که
تلاشی بده. اون وقتی که پیسه رو میگرفتیم دیگه میرفتیم لنگی رو پس میکردیم. همین روزی که گرفتار میشدیم دستگیر ما را زنگ زد بیا که بریم اونجا ریکسای کنیم که مسافر میان نمیایم. آمدیم همینجا دمی چهارراهی همینجا یک دقیقه و یک و نیم دقیقه استاد شدم تو آمدیم دمی پیش ایزی پلازا. اینجا مجاهدین دست داد دستگیر وار خطا شد. مجاهدین ازاد که از موتر میخواست که فرار کنه همین تو حادثه شد. هغه هیوادوال چې له بهر څخه راغلي د افغان ځواکونو هڅې ستایي چې په مناسب وخت اقدام کړی او غله نیولې دي. موږ د امنیتي مسؤلینو نه د نمې او زیواله نه ډېره مننه کوو. اول نه تر اخره پورې د موږ سره نه ستړېدونکې هلې ځلې کړي دي. تقاضای ما از حکومت همی است که همانطور اشخاصی که وقتی که گرفتار میشه سر از او شریعت تطبیق شود. پیسه مهم نیست، همی که سرشان شریعت تطبیق شود تا ای که نرسه به همی ضررش برای دیگه هم وطنهای ما. څه موده وړاندې هم افغان امنیتي ځواکونو د غلو هغه بانډ هم ونیوی چې هغه هیوادوال چې له بهر څخه به راتلل دوی به د کابل په بېلابېلو سیمو کې قیمتي توکي او پیسې په زور ورڅخه اخیستلې.